د افغانانو په ملاتړ پاکستاني ریاست ته د محسن داوړ پیغور وایي چې ډالر درکول کېده هیڅ خبره نه وه، خو چې اوس ډالر در باندې بند شول نو افغانان درته ګواښ شول. دا چې طالبانو څه ویلي جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. محسن داوړ وایي پخوا چې ډالر راتلل افغانان ګواښ نه وو، خو اوس ورته ګواښ شول. د ملي جمهوریت غورځنګ مشر محسن داوړ د پاکستان پارلمان کې د افغان کډوالو د نیولو لړۍ ته په اشارې ویلي تر هغو چې د دغو افغانانو پر سر پاکستان ته ډالر ورکول کېدې هیڅ خبره نه وه، نه هغوی ستونزه جوړوله او نه موجودیت دلته خطر و، بلکې هغوی مهاجرین وو او تاسو انصار وئ. خو کله چې ډالر بند شول نو اوس خطر دی. نوموړي زیاته کړه ټول تورونه په افغانانو لګول کېږي. افغانان ولې دلته راځي؟ خو ملک مو ورته تباه او برباد کړ. تر هغو چې ډالر و په هغه جګړه کې زموږ حصه وه. په افغانستان کې د امریکا په جګړه کې موږ د سپاهیانو رول ادا کاوه، خو کله چې ډالر بند شول نو افغانان خطر شول. ښاغلي داوړ زیاته کړې د پاکستاني ستراتیژیکې شتمنۍ او په افغانستان کې ترهګرو زموږ په خاوره کې د عامو پاکستانیانو په پرتله ډېر ازادي لري. دوی هغه ځایونو ته هم ځي چیرې چې ځایي خلک نشي تللی. د دوی پر وړاندې هیڅ ډول چاڼیز عملیات نه ترسره کیږي. چاڼیز عملیات یوازې د هغو بېوزله افغانانو پر وړاندې ترسره کیږي چې پناه غواړي. بلخوا طالبان وایي پاکستاني پولیسو له 500 څخه زیات نور افغان کډوال نیولي دي. د طالبانو د حکومت د مهاجرینو د مهاجرینو او ستنېدونکو چارو وزارت وایي چې په دې وروستیو ورځو کې له 500 څخه زیات افغان کډوال د پاکستان په ځینو ښارونو کې پولیسو نیولي او په زندانونو کې اچولي دي. دغه وزارت د چهارشنبې په ورځ د سپټمبر په 14مه د وږي په 30مه د ایکس په ټولنیزه شبکه کې په یوه خپره کړې اعلامیه کې ویلي چې په دغو نیول شوو افغان کډوالو کې د مهاجرت د اسناد لرونکي او بې اسنادو کډوال شامل دي. په دې اعلامیه کې د پاکستان د کویټ په ښار کې د طالبانو د سفارت د کډوالو د اتشې له قوله ویلي چې دا شمیر افغان کډوال په تېرو 2 ورځو کې نیول شوي دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.